سلام دوستانو، نن در سره یو داسې وظیفه شیروم که یو سړی وای زما اعصاب خراب وي، زما حافظه کمزورې ده، زما په حافظه کې شی نه قرار کوي، زما حافظه کې یو شی هم تقرر نه پیدا کوي، یو خبره مې ډېره زر له ذهنه وځي. یو سړی وای زه په علم کې پرمختګ غواړم لیکن زما حافظه کمزورې ده. یو سړی وای زه په عصري علوم کې پرمختګ غواړم خو زما حافظه کمزورې ده. یو انسان وای زه په کاروبار کې پرمختګ غواړم خو زما حافظه کمزورې ده، یو شی مې نه په یادېږي. نو نن داسې وظیفه در سره شیر کوو چې انشاءالله رحمان په پایبندي سره یې وکړئ. الله پاک به په علم کې پرمختګ درکړي، الله پاک به په تقوا او په زهد کې پرمختګ درکړي، الله پاک به په عصري علومو کې پرمختګ درکړي. که کاروبار کوي الله پاک به په کاروبار کې پرمختګ درکړي. نو د دې ټولو شانو لپاره، د ذهن د خلاصولو لپاره، د ذهن د جوړولو لپاره، د دماغ او د اعصاب د کمزوري لپاره یوه ډیره بهترینه او ازمویده سوې وظیفه ده. وظیفه د قرآن کریم یو کوچنی آیات د دې ورد به کوئ انشاءالله الرحمن. الله پاک به محافظه در برابره کی، الله پاک به په علم کې پرمختګ درکړي. د دې آیات ورد به شروع کړي. دا ډیر مجرب عمل ده او ډیر ازمویده سوی عمل ده، ډیرو انسانانو کړی ده، ډیرو انسانانو ته پیدا کړی ده. د قرآن کریم یو کوچنی آیات د سهار له لمانځه وروسته 21 واره یا 15 واره به سړی وایي. آیات مبارک دا کوچنکی آیات قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا آیات کریمه وایس انشاءالله الرحمن. الله پاک